السلام علیکم، ستړي مسئ. له سباوون تلویزیون څخه مو د دې مهال خبرونو ته هرکلی کوو. په پیل کې د خبرونو سرټکي. مارجې، نادعلي، باباجي او نهر سراج کې عملیات پیل سوه. افغان هوایي ځواک د بشپړتیا په حال کې او د هلمند په روانې جګړې اغیزې. او علي ګیلاني له کابله لاهور ته ورسید. د خبرونو تفصیل. مارجې، نادعلي، باباجي او نهر سراج کې عملیات پیل سوه. د هلمند ولایت په 4 نامنو سیمو کې د امنیتي ځواکونو له لوري عملیات پیل سوه. یادو عملیاتو ته د خنجر نوم ورکول سوی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي دغه عملیات چې تیر ماښام ناوخته پیل سوي د نادعلي، مارجې، باباجي او نهر سراج سیمو تر نیونې وروسته به پای ته ورسیږي. نور حال میوند میړنی راکوي. د مرجې، باباجي او نهر سراج ډیری برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. په وروستیو کې لښکرګاه ښار ته نږدې د باباجي او نهر سراج په سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ډله ییز بریدونه پراخ سوي دي. تېره شپه ناوخته د هلمند په 4 نامنو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري عملیات پیل سوه. خنجر عملیات به په مرجې، نادعلي، نهر سراج او باباجي کې د اوږدې مودې لپاره دوام پیدا کړي. عملیات چې تېره شپه تقریبا 8 بجې شاوخوا افغان ګډ قواو چې په هغه کې ټول قوتونه شامل دي او په کافي اندازه قوتونه او ترڅنګ یې د کافي اندازه قوتونه، کافي مهمات، تجهیزات، غټې او کمکۍ وسلې باندې سمبال دي او هر څه امکانات په واک کې ورکول شوي دي. تېره شپه په همدې باندې بحث وشو تر څو چې هغه ساحې لکه مارجه او نادعلي او باباجي او نهر سراج منطقې چې دي په دغو ساحو کې به دوی خپله دو ساحو ته حرکت کوي. لومړی به کمانډوي ځواکونه په هغه ځای کې خاص قوتونه فعلا په عملیاتو باندې بوخت دي تر څو دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی په منظم شکل هلته ورننوځي او د ماین تهدید نه وي او یا بل کوم مشکل نه وي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک زیاته کړه یاد عملیات د هلمند ولایت په 4 خورا ناامنو سیمو کې پیل شوي دي. د ځواک په خبر افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ هم لري. ځواک هیله څرګنده کړه چې د روانو عملیاتو په ترڅ کې به پر لښکرګاه ښار د وسلوالو د بریدونو زور مات سي. د دې ترڅنګ چې زمینی قوتونه دي په دې کې هر ډول هوایي قوتونه هم شامل دي چې څو قسمه تیاری دي په دې کې چې هغه هم په هغه ځای کې عملیات کوي او دا به انشاءالله داسې عملیات وي چې دغه ساحې چې مخکې مې یادوري کړې ده د دې ساحو کې چې کوم پوستي او کوم ساحې د افغان امنیتي ځواکونو قواو له لاسه وتلي وي هغه به نه تنها په هغه ځای کې عملیات کوي بلکې په هغه ځای کې به پوستې هم ځای په ځای کوي تر څو هغه ساحه بیلته په ځای کې امنیت خوندي شي او دغه ساحې امنیت وساتل شي. خو بل لور ته بیا د وسلوال طالبانو ویاند کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي د لښکرګاه ښار په څنډو کې عملیات پیل کړي چې تر دې مهاله په روانو عملیاتو کې لاسته راوړنې هم لري. خو افغان چارواکي د وسلوالو دغه ډول ادعاوې بې بنسټه بولي. ورته مهال نیویارک ټایمز ورځپاڼې سرلیک وایي افغان طالبانو د هلمند پر مرکز کړۍ تنګه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي طالب اروپکو پرون هغه مهال 15 پولیس ووژل چې 2 پوستې یې ونیولې. ورځپاڼې د ځینو ځایي چارواکو په وینا لیکلي چې له دې سره پر ولایتي مرکز فشار ډېر سوی دی. ورځپاڼه د یو چارواکي له خولې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل چې لیکي که حکومت ژر اقدام ونه کړي ښایي یوه غمیزه رامنځته سي. افغان هوایي ځواک د بشپړتیا په حال کې او د هلمند په روانې جګړې اغیزې. په ټوله کې افغان هوایي ځواک او په خاصه توګه 215 میوند قلي اردو دا مهال د بېلابېلو الوتکو څخه برخمن شوی دی چې د هلمند په روان عملیاتو کې مثبتې اغیزې درلودلې دي. نږدې راتلونکي به یو شمېر نورې جنګي الوتکې هم یاد قلي اردو ته ورکول سي کوم چې 80 ډوله هوایي اجرات ترسره کوي. په دې اړه بشپړ حال روح الله روحاني راکوي. په افغانستان کې د هوایي ځواک بیا رغونه او پیاوړتیا هغه څه ده چې ورسره په راتلونکي کې د دغه هیواد د ټولو پوځي ځواکونو برخلیک تړلی. افغان هوایي ځواکونه دا مهال د بشپړتیا په حال کې دي. هلمند د هیواد یو له ناامنه ولایتونو دی چې جګړې سخت ځپلی
او ډیری برخه یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. خو دې ولایت کې د میشتو ځواکونو سره د هوایي ځواک ملاتړ زیات سوی دی. 215 میوند کلي اردو چې دې ولایت کې ده شاوخوا 10 جنګي د لیږد او ترانسپورتي الوتکې لري چې د دې ولایت په جګړو کې ترې کار اخلي. دغه هوایي ځواک ډیری پروازونه د هلمند شمالي ولسوالیو ته لري او د هیواد په کچه هم ډیری پروازونه دې ولایت کې کیږي، خو ترڅنګ یې شپني عملیاتونه او پروازونه هم ترسره کړي دي. ما در شندن در هلمند به طور خدمتی جمعیم با خاطر حمایه قطعات زمینی و همچنان تخلیه زخمیا و زیادترین پرواز ما در شمال هلمند داریم و همچنان بعضی ولسوالیاشان که شب اجرا میشد مثل مارجاک، نادلی ویجا دیگه بیشترین پروازات هلمند است در افغانستان. تیاره ما برابر است. امیدوارم شب عملیات شبانگام اجرا کنیم. تیاره و تیاره آماده از این است که در شب اجرا کنیم و معمولا شب 2 تا 3 عملیات شبانه ما انجام میدیم در هلمند که خیلی موثر هم است و عملی چه است مسلکی هم است که شب پرواز بکنن. دیگه اکثریت پروازها ما شب اجرا میکنیم. ټاکل شوې د روان میلادي کال تر پایه شاوخوا 20 نورې الوتکې هم افغان هوایي ځواک ته ورکول سي. افغان هوایي ځواک هلمند کې د ورځې په جریان کې شاوخوا 7 تر 8 ساعته پروازونه لري، خو یو شمېر ولسوالیو ته چې د ورځې پرواز ګواښمن وي د شپې له لورې ورته پروازونه او اکمال کوي. ما روزانه تقریبا در حدود 6 ساعت 7 ساعت 5 ساعت ما پرواز داریم، خاص به خاطر که بعض جایا که از مصر هستن همین هلیکوپتر هاست که در اوجه از نگاه آشا عباته و مهمات ما اکمال میکنیم از طریق این هلیکوپتر هاست که در اینجا هست از قندار است و از مرکز آمده، بچه های مرکز است، از شندن است. تقریبا در حدود 5-6 بال تیارای ماست که اینمیجا ما و در بخش اکمالاتی هستیم. هلمند کې د وسلوالو طالبانو له لورې د نیول شوو سیمو بیرته نیونې کې هوایي ځواک ته زیاته اړتیا ده. د 215 میوند کلي اردو مسؤلین وایي د جګړې او عملیاتو برخه کې تر دې وړاندې زیاتې ستونزې درلودې، خو دا مهال هوایي ځواک پیاوړی او په مټې بېلابېل عملیاتونه ترسره کوي. خو اوس دغه تیارې چې ما لرکول شوي دي 50 کیلومتره مربع ساحه چې دوی فضا ته جګې شي د خپل کنټرول یې هغه لاندې رولي و پراتیپي لاندې یې لاندې په ځمکه که 4 انچه شی هم وي هم زه وینم. اوس که څوک ماله راپورټ راکړي چې په خاننشین ولسوالۍ کې 50 نفره ګروپ ورغلی دی، زه یې دې ځای نه دستي پرواز ورکوم، هلته یې ګورم چې هېڅ شی نشته. مسؤلین وایي نږدې راتلونکي کې به د سوپر توکانو A-90 جنګي الوتکې هم ورکول سي، کوم چې 80 ډوله هوایي اجرات کوي او اوسني وضعیت کې د جګړې لپاره ډېرې اړینې دي. د الوتکې په ځانګړي ډول د افغانستان په شان د چریکي جګړې لپاره جوړې شوې دي. د دې الوتکې سرعت په 1 ساعت کې 380 کیلومتره او راز بمونه او توغندۍ وړلی او ویشتلی سي. کور زه خو تا ته نشم ویلی چې څومره تعداد یې کړي، خو د لاسو نه به یې تعداد جګ وي او نورې به هم راځي او نورې انواوې د طیارې هم راځي. یو تعداد نوې طیارې چې موږ له په نامه د سوپر تیکانو یادېږي هغه به هم ډېر عاجل ماله راشي چې هغه 80 هوایي اجرات دی فضا نه ځمکې ته کولی شي، هغه به هم ډېرې زر ورسیږي او نتیجه به یې ډېره مؤثره او کامیابه وي او دغه هر څه چې ما ترکول کېږي دا به ستاسو او د دغه ملت په خدمت کې او د دغه ملت عزت او حیثیت او وقار په ساتل کې. شاوخوا 2 لسیزې مخکې د افغانستان هوایي ځواک د 1500 پوځي او ترانسپورتي الوتکو په لرلو سره د سیمې په کچه یو پیاوړی هوایي ځواک و، خو تر ډېره دغه ارزښتناکه شتمني د خپلمنځي وسلوالو نښتو له کبله له منځه ولاړه، تر دې چې پاتې شونې هم د کباړ په نامه یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ته واړول سوه. افغانستان دا مهال په ټول هوایي ځواک کې شاوخوا 50 الوتکې لري چې لا هم سلګونه نورو الوتکو ته اړتیا لري. علي ګیلاني له کابله
لاهور ته ورسید. علي حیدر ګیلاني په یو خصوصي الوتکه کې لاهور ته ورسید چې د لاهور په هوایي ډګر کې د کورنیو غړو او په زرګونو پلویانو تود هرکلی وکړ. د پاکستان د پخواني لومړي وزیر یوسف رضا ګیلاني تښتول سوی زوی علي حیدر ګیلاني نن چهارشنبه غرمه مهال لاهور ته راورسید چې په ډولونو او سرونو یې هرکلی وسو. علي حیدر ګیلاني پرون سهشنبه د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ژغورل سوی و. نوموړي 3 کاله وړاندې له ملتان سیمې څخه ناپېژاندو وسلوالو تښتولی و. علي حیدر ګیلاني په یو خصوصي الوتکه کې لاهور ته وړل سوی چې د لاهور په هوایي ډګر کې د کورنیو غړو او په زرګونو پلویانو هرکلی وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر علي حیدر ګیلاني نن چهارشنبه سهار 10 بجې په کابل کې د اسلام آباد سفیر ابرار حسین ته سپارل سوی چې تر هغه وروسته د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف په امر یو خصوصي الوتکه کابل ته تللې او نوموړی یې کور ته راوړ. ګیلاني ټیک 3 کاله ترې تم سوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره په دغه الوتکه کې له پاکستان څخه د ورور قاسم ګیلاني هم د مخې ته ورغلی و. د علي حیدر ګیلاني پلار یوسف رضا ګیلاني په اسلام آباد کې BBC له خبریال نشتون عباس سره په خبرو کې ویل کله چې د حیدر د راخوشي کېدو زیری ورباندې وسو نو له کورنۍ لیرې و او اوس هم په اسلام آباد کې دی چې د حیدر ګیلاني تر رسېدو وروسته به هلته ورسیږي. د یوسف رضا ګیلاني په خبره داسې ښکاري لکه چې علي حیدر ګیلاني د هرکلي ته راځي. په ډولونو او سرونو لاهور کې د علي حیدر ګیلاني هرکلی وسو. یوسف رضا ګیلاني په دې خبرو کې زیاته کړه دا 3 کاله چې زوی یې ترې تم و د به هڅه کوله چې خپل ځان بوخت وساتي او داسې یې وخت تېراوه. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان او امریکایي ځواکونو د هڅو ستاینه کړې چې د دوی په عملیاتو کې علي حیدر ګیلاني روغ رمټ راخوشي سو. یاد وزارت زیاتوي دوی هیلهمند دي چې همداسې به دواړو هیوادونو په ګډه ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره ګډې هڅې وکړي. باید وویل سي چې علي حیدر ګیلاني رواني سوي کال 2 نومیالی پاکستانی دی چې د تښتونکو له منګولو راخوشي کیږي. تر دې وړاندې د پنجاب د پخواني والي سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر زوی تر 15 کاله ترې تم کېدو وروسته په مارچ میاشت کې راخوشي سو. نړیوال خبرونه به څو شېبې وروسته وړاندې سي. د نړیوالو خبرونو تفصیل. روسیې په سوریه کې 115 کروز میزایل توغولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د عصري او کافي وسلو په مرسته په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحلې ته رسېدلې ده. Операции по объектам международных террористов на территории Сирийской Арабской Республики авиацией ВКС совершено более 10 тысяч боевых вылетов. پوتین له خپلو پوځي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د سپټمبر له میاشتې راهیسې چې په سوریه کې د دوی پوځي کمپاین پیل شوی روسي جنګي الوتکو تر 10,000 زیات عملیاتي پروازونه کړي دي. د پوتین په وینا په دې عملیاتو کې 10 اهداف ویشتي او د سوریې له پوځ سره مرسته کړې چې 1500 ښارونه او کلي ونیسي. د روسیې ولسمشر په دې غونډه کې ویل چې د دې هیواد پوځ په سوریه کې د اهدافو د ویشتلو لپاره لږ تر لږه 150 کروز میزایل هم توغولي دي. پوتین وویل سره له دې چې موږ پوهیږو چې په سوریه کې وضعیت پیچلی دی او د دې هیواد پوځ باید زیات کار وکړي خو اساسي ټکی دا دی چې د دې هیواد د مسلې د سیاسي حل لپاره شرایط برابر سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د می میاشتې په 20مه د جاپان هیروشیما ته ځي. دا به د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته اول وار وي چې د امریکا یو برحاله ولسمشر هیروشیما ته ځي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به اسیایي هیوادونو ته په سفر کې د می میاشتې پر 20مه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. دا به د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته اول وار وي چې د امریکا یو ولسمشر هیروشیما ته ځي. د امریکا متحده ایالتونو په 1945 میلادي کال کې پر هیروشیما ښار اټومي بم استعمال کړ چې د چاودنې په لومړیو شېبو کې لږ تر لږه 80,000 کسان پکې ووژل شوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اسیایي هیوادونو ته په سفر کې ویتنام ته هم ولاړ سي او په جاپان کې به د 2 ډلې غونډې ته ورسي.
ایران له امریکا د پیسو ترلاسه کولو لپاره نړیوالې محکمې ته مراجعه کوي. د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د 2 میلیارډو ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه کوي. د امریکا سترې محکمې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د هغو د پیسو د ورکولو حکم صادر کړی دی. حسن روحاني په یوه تلویزیوني وینا کې ویل موږ به دغه قضیه په نږدې راتلونکي کې په حق کې مطرح کړو. هغه زیاته کړه امریکا ته اجازه نه ورکوو چې داسې په اسانۍ دا پیسې تر ستوني تېرې کړي. د امریکا یوې محکمې د اپریل میاشتې پر 20 حکم ورکړ چې ایران باید د کنګل شوو پیسو له جملې 2 میلیارډ ډالر دغو کسانو کورنیو ته ورکړي چې په یو لړ بریدونو کې چې تهران ته په تنظیم تور سوي وژل شوي دي. د دغه حکم له مخې هغو زرو امریکایانو ته چې خپلوان یې په بیروت او سعودي عربستان کې په 80 او 90 لسیزه کې پر امریکایانو په بمي بریدونو کې وژل شوي دغه پیسې د غرامت په ډول ورکول کیږي. بل خوا یو امریکایي چې په تهران کې بندي و او په جنوري میاشت کې خوشي سو روانه اونۍ د تهران پر ضد صورت دعوه ثبت کړی. دی وایي چې ایونین زندان کې د شکنجې تاوان غواړي. د یوه مدافع وکیل وویل که ایران په خپله خوښه دغه تاوان ورنه کړي دغه امریکایي ته ښایي د ایران له کنګل شوو پیسو مالي تاوان ورکړل شي. وروستی خبر برطانیا، فرانسې، امریکا او اوکراین د روسیې یوه غوښتنه رد کړه. برطانیا، فرانسې، امریکا متحده ایالتونه او اوکراین د روسیې دا غوښتنه رد کړې ده چې غوښتل یې د سوریې د حکومت دوې یا هغې ډلې دي د ملګرو ملتونو د نړیوال تروریستي ډلو په تور لیست کې شاملې سي. ډیپلوماټانو وویل روسیې غوښتنه کړې وه چې جیش الاسلام او احرار الشام ډلې دې له القاعده شبکې او داعش سره د هغوی د تړاو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شاملې سي. القاعده او داعش له مخکې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی سوي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د کومې ډلې یا شخص د نوم ورزیاتول د امنیت شورا د 15 غړو مجموعي پریکړې ته اړتیا لري. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت یو ویاند ویل چې دا کار به د هغه تاوتریخوالي د کمولو هڅو ته چې امریکا او روسیې د سوریې د شخړې د حل لپاره پیل کړي ورانوونکې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې جیش الاسلام ډلې په اوربند کې له شاملېدو سره موافقه کړې ده او د سوریې د حکومت ضد وسلوالو ډلو د ایتلاف برخه ده. بل خوا احرار الشام بیا په دې ایتلاف کې شامله نه ده او له جبهه النصره سره چې د القاعده برخه ده تړاو لري. دا هم د هوا د حالاتو اټکل. کابل د باران د وریدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 11. هلمند لمر د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 23. کندهار لمر د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 21. فراه لمر د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 20. جلال آباد ته باران د وریدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 22. مزار شریف اسمان ځای ځای ورېځ د تودوخې لوړ درجه 90 ټیټه 19. هرات لمر د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 15. غزنی د باران د وریدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 8. د خبرونو وروستیو شیبو کې یو ځل بیا د خبرونو سرټکي. مارجین، عدالي، باباجي او نهر سراج کې عملیات پیل سوه. افغان هوایي ځواک د بشپړتیا په حال کې او د هلمند په روانې جګړې اغیزې. او علي ګیلاني له کابله لاهور ته ورسید. د دې مهال خبرونه مو پای ته ورسېدل. له ملتیا څخه مننه کوو. تر بیا مو پر مهربان خدای سپارو.